واه راشد خان خو بیا میدان وګټه. د افغانستان لوبغاړي په شمول د نړۍ ډیر لوبغاړي شاته پرېښودل. دا چې څه کړي دي ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان مخکښ ورو توپ اچوونکی راشد خان په تېره 11 لسیزه کې په 20 اوریزو لوبو کې تر نورو ټولو توپ اچوونکو څخه ډېرې وکټې ترلاسه کړي دي. هغه په 2015 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړی چې تر دې مهاله پورې په نړیوالو 20 اوریزو لوبو کې 40 وکټې ترلاسه کړي دي. راشد خان 15 20 اوریزې لوبې ترسره کړي دي چې د 12.25 په اوسط یې 40 وکټې ترلاسه کړي دي. هغه 101 اورونه ترسره کړي او 1052 منډې ورکړي دي. همداراز په یوه لوبه کې نوموړي بیا 3 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي هم سوځولي دي. په دغه لیست کې بیا دویم نوم د سریلانکا د لاسیت مالینګا دی. نوموړي په 13 لسیزه کې 59 لوبې ترسره کړي او د 19.03 په اوسط سره 82 وکټې ترلاسه کړي دي چې په یوه لوبه کې د 6 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. لاسیت مالینګا 218 اورونه ترسره کړي او 1518 منډې ورکړي دي. دریم نوم بیا د بنگلادیش د مخکښ آلراونډر شکیب الحسن دی چې نوموړي په 40 لوبو کې د 0.6 په اوسط سره 9 وکټې ترلاسه کړي دي. هغه 208 اورونه ترسره کړي او 1633 منډې ورکړي دي او په یوه لوبه کې د 20 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. تر هغه وروسته د آرلینډ جارج ډوکریل راځي چې په 83 لوبو کې د 0.25 په اوسط سره 15 وکټې ترلاسه کړي دي. هغه په یوه لوبه کې د 20 منډو په بدل کې 4 لوبغاړي سوځولي او همداراز 221 اورونه ترسره کړي او 1519 منډې ورکړي دي. په دغه لیست کې پنځم بیا د افغانستان تجربه لرونکی آلراونډر محمد نبی دی چې هغه په 15 لوبو کې د 6.15 په اوسط سره 9 وکټې ترلاسه کړي دي او په یوه لوبې کې د 10 منډو په بدل کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. محمد نبی 255 اورونه ترسره کړي او 1819 منډې ورکړي دي. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو را سره ولیدله. تر بیا او بل ویډیو د الله په امان.